I want to show you two video clips. زه به تاسو ته دوی انځوریز در ښکاره کړم او تاسو راته ووایاست چې کومه یوه اصلي او کومه یوه جعلي ده. ویلی سئ چې کومه یوه اصلي ده؟ سمه ده. دغه یو څه ګرګنه ښکاري. نو ښکاره خبره ده چې همدا جعلي ده. د مخ د رنګ څخه ښکاري، وریښتان یې اصلي نه ښکاري. خو دا انځوریزه د یو څو کاله وړاندې وه. راسئ چې یو څه اوسنۍ یې وګورو. دغه دوه انځوریزو ته وګورئ. یوه یې حقیقي او بله یې غیر حقیقي ده. ویلی سئ چې کومه یوه ده؟ جعلي. ښه، په دې کې څه وایه؟ جعلي. په دې کې څه وایه چې کومه یوه یې رښتینې ده؟ ښایي یو چا به یې توفیر کړی وي، خو خپله زه نه په پوهېږم او فکر کوم چې ډېر خلک به نه په پوهېږي. دا ځکه چې هر څه بدل سوي دي. This technology is spreading rapidly. It's really mind-blowing. Deep fakes. Deep fakes. Tom Cruise was a tipping point for deep fakes. It's all real. موږ یوې داسې مرحلې ته رسېدلي یو چې متحرک انځورونه داسې تغیر سوي دي چې د اصلي انځورونو سره یې توپیر نه کیږي. دا زموږ نوې نړۍ ده. دا په لوړه کچه د جعل نړۍ ده. High quality deep fakes. The catastrophic potential to public trust and to markets that could come from deep fake attacks. دا تر هغو ډېر ژر پیښېدونکي دي چې څوک یې فکر کولی شي. زه به اوس تاسو ته دا په ګوته کړم چې د بشپړ جعل په مټ څه ممکن دي. دوی په تفریح کې څومره انقلاب راوستلی دی And creating او چې د قانون جوړونکو او پلي کوونکو لپاره یې څه ستونزې زېږولي دي. people who enforce those laws. Make it look like anyone is saying anything at any point in time. Ultimately, زه غواړم چې تاسو دا روښانه کړم چې بشپړ جعل څومره یو لوی خطر دی او همدارنګه به یوې تر ټولې مهمې پوښتنې ته هم ځواب ورکړو. حقیقت څه شی دی؟ Seeing is not believing anymore. okay, let's just be سمه ده. که رښتیا ووایم نو لږ تر لږ د 100 کلونو راوروسته په انځوریزو کې جعلکاري کیږي. تامس اډیسن وغوښتل چې خپل خبري راپورونه د 1800 کلونو په وروستیو کې د ورځپاڼو سرټکي جوړ کړي. نو د دې لپاره د په نیوجرسي کې د جګړې ځینې جعلي صحنې ونیولې او بیا یې د کیوبا د صحنو سره ګډې کړې ترڅو دا وښیي چې دا پیښې هم په کیوبا کې سوي دي، مګر هغه حالت نه وې سوي. نو په دې وروستیو 100 کلونو کې په متحرکو انځورونو د اډیسن په څیر لاس وهل یو عادي خبره ګرځېدلې ده. خو په ناڅاپي ډول په 2014 کال کې د یوې نوې مصنوعي ځیرکتیا په اختراع سره هر څه پر بل مخ واوښتل. Incredibly realistic so-called deep fakes. How similar it is. Is there a way to know when this is fake and to tell when it's fake? we now اوس have موږ داسې وړتیا لرو چې خلک داسې ښکاره کړو لکه نور خلک. مثلا زه جاني کېدلی سم او زه د سټوډیو منیجر نیک هم کېدلی سم. تاسو وګورئ، زه اوس د سټوډیو منیجر نیک یم. زه د میوزیک کمپیوټر پام هم کېدلی سم. او تر دې ډېره جالبه دا ده چې څه چې اوس ما تا ته ټکي په ټکي در ښکاره کړل ښایي تاسو ونه سئ ویلی، خو زه به یې اوس نور هم درته تشریح کړم چې دا څه ډول امکان لري. دا موږ د دې ځیرکې کمپیوټري مرحلې د لارې کولی سو چې نوم یې دی ګانز. په دې مرحله کې دوه کمپیوټري پروګرامونه یو د بله ګډ کار سره کوي ترڅو په ښه کیفیت جعل وکولی سي. په دې دوو پروګرامونو کې یو یې جعلکاري کوي او بل یې بیا کمزوري په ګوته کوي. جعلکار هغه انځور جوړوي کوم چې تاسو ورڅخه غوښتی دي او بیا یې هغه بل پروګرام ته ورښیي. څېړونکی پروګرام یې هغه ټول اړخونه په ګوته کوي چې دی ورباندې جعلي معلومیږي. دته بیا ځکه دا معلومیږي چې دی په سلګونو او یا په زرګونو انځورونو باندې تربیه سوی دی چې محصول باید څه ډول ښکاره سي. جعلکار بیا وایي چې سمه ده، بیا به یې جوړ کړم. بیا دی بل انځور جوړوي او هغه ځایونه ورسموي کوم چې دته په ګوته سوي وه او بیا یې څېړونکي ته ور وړاندې کوي. څېړونکی یو ځل بیا په همدې جعلي انځور کې هغه کمزورې نقطې په ګوته کوي. جعلکار بیا بل انځور جوړوي. دا چاره بیا تکراروي. هر څومره چې تاسو دا څېړونکی پروګرام ډېر تربیه کړئ نو دی بیا په ډېر کوښښ سره د امکان تر حده ښه جعل کولی سي. د دې پروګرام د تربیې ډېرې لارې شته، خو دا یې تر ټولو عادي تګلاره ده. او زه چې په دې انځوریزه کې کوم څه تاسو درښیم نو ما پخپله په همدې طریقه دا پروګرام تربیه کړ. زما مخ کرار یو بل شکل ته بدلیږي او دا بیخي مکمل هغه ډول ښکاري. د دې مخ دپاره موږ باید 2 اونۍ دا پروګرام تربیه کړو. اوس بیخي سم دی. weeks, but it got really good. تاسو ورته وګورئ، دا ډېر عجیبه دی. Amazing.
دا زه نه یم، زه یم خو تا ته زه نه ښکارم او دا ډېره ډارونکې ده. It scares me. It really does. It scares me. An important point یوه مهمه یادونه دا ده چې موږ باید دا پروګرام د خورا ډیرو معلوماتو په مټ تربیه کړو. یعنی موږ د یو چا د مخ ډیرو عکسونو ته اړتیا لرو ترڅو دا پروګرامونه ورباندې تربیه کړو. په همدې خاطر دا پروګرامونه د فلمي لوبغاړو پر مخونو ډیر ښه کار کوي ځکه چې د دوی د مخ ډیر صفه انځورونه سته او په همدې طریقه تاسو همدا ډول جعلي څه جوړولی شئ. دا په شایني فلم کې جیم کیری د جیک نیکلسن په څیره کې دی او دا بیا په یو بل فلم کې ویلیام ډیفو دی خو د انټوني هاپکن په څیره کې. دا دوه څیرې د یو ډیر تکړه کس لخوا د جعلکار پروګرام په مټ بدلې شوي دي چې کنټرول شیفت فیس ورته وایي او دی هغه کس دی چې د دې انځوریز لپاره یې د څیرې بدلول کړي دي. دی هغه کس دی چې یو څو کاله وړاندې د بیل هینر یو انځوریزه ډیره مشهوره سول چې په قراره د آرنولډ ټوارنیګل څیرې ته بدله سول. دی اوس د جعلي محصولاتو پر یو شرکت باندې کار کوي چې ډیف وورو ورته وایي. د په دې شرکت کې د کینریک لومار پر یو انځوریزه کار کړی. بله د کینریک لومار همدا انځوریزه. For me personally, it's exciting because I can do these goofy, funny movie remixes that I can put on YouTube. I really enjoy. او بل خبره دا چې د مرکې پر مهال د په ژوندۍ بڼه خپل چهره د یو کس څخه بل کس ته بدلول او دا ډیر عجیبه و. and it kind of blew my mind. Oh my god. اوه ته خو بیخي په مارک زوکربرګ بدل سوې. I have a lot of faces up my sleeve here. Oh my god. زه بیخي ورته آماده نه وم. دې جعلکارۍ په تفریحي کمپنیو کې هم بدلون راوستی دی. فلم جوړونکي د دې جعلکارۍ څخه د فلمونو په ژباړلو کې کار اخلي. It's all my fault. دوی کسان ځوان او زوړ هم ښودلی شي. په برتانیا کې د ناسمو ګاونډیانو په اړه یوه 6 برخې تلویزیوني خپرونه ده او په دې خپرونه کې دا ټول لوبېدونکي کسان د مشهوره کسانو په څیره کې دي. 2 years ago, if someone told me something like this would exist, I don't think I would believe him. And what will be next in another 2, 3, 5 years? اوس موږ داسې یوې مرحلې ته رسېدلی یو چې د دې جعلي شیانو پیژندل په کمپیوټر هم مشکله ده. دا یوه ښه خبره ده خو ډېره ډارونکې خبره ده. FBI tells NBC News they're following the rapidly developing technology closely. I believe that this is the next wave of attacks against America. It's a real concern. It's a real concern. او په دې برخه کې موږ پر منفي اړخ خبرې کوو او په دې اړه بیا هم زه ډېر شواهد لرم. د قانون جوړونکي او پلي کوونکي د دې ټکنالوژي په اړه ډېر وارخطا دي. دا د کانګرس د ملي امنیت د سلاکار یو لیک دی. دی اندېښنه څرګندوي چې کټ مټ حقیقت ته ورته کمپیوټري جعلکاران چې همدې د انځوریزو جعل ته اشاره کوي پرمختللي زده کوونکي تخنیکونه کاروي ترڅو د ځینو کسانو داسې انځوریزې تولید کړي چې پکښې خلک هغه څه کوي چې دوی هیڅکله نه وي کړي. زما دا خوښیږي چې کانګرس د ټکنالوژي په اړه خبرې کوي او دا تر ټولو مهمه کرښه ده. د حقیقت او تصور ترمنځ د توفیر د ختمېدو له وجې همدا جعلکار ټکنالوژي پر هغه انځوریزو چې حقیقت روښانه کوي د عوامو باور له منځه وړي. باید ووایم چې دا لیک په 2013 کال کې لیکل شوی دی چې هغه وخت د جعلکاري د نشتون سره برابره وه. په دې وروستیو کې ما یو ډیموکرات سناتور ولیدی چې کانګرس او خپلو همکارانو ته یې د همدې جعلي اواز له لارې خپلې څرګندونې کولې او کټ مټ د ده په څېر ښکارېدی. We have seen what happens when technology outpaces regulation. خو دا یوازې امریکایي قانون جوړونکي نه دي. یوروپو چې په اروپا کې د نړیوالو پولیسو یوه ایجنسي ده وایي چې کارپوهان اټکل کوي چې د انټرنیټ 90% مواد به په 2026 کال کې ښایي په مصنوعي ډول جوړیږي. 90% یعنی زیاتره هغه توکي چې موږ یې وینو هغه به د مصنوعي ذراکت لخوا جوړیږي. لویه اندېښنه دا ده چې دا مصنوعي ذراکت به داسې یو حالت ته لاره هواره کړي چې د خلکو ترمنځ به نور باور هیڅ موجود نه وي چې پایلې ته یې دوی د معلوماتو هدیره وایي. دا یو 440 پاڼې راپور د امریکا د داخلي امنیت د ریاست دی. تاسو د عنوان ته وګورئ او د انځور ته وګورئ. په ځانګړي ډول بیا همدا توري چې نیم یو ډول دی او نیم بل ډول. Not bad for the government. DHS says that داخلي امنیت وایي چې دا جعلکاري او د مصنوعي توکي په ناسم ډول کارول په ملي امنیت کې قضا، مالي برخه او په ټولنیزه برخه کې عوامو ته ښکاره خطر دی شوی.
پینټاګون د خپل هغه پلټونکي ډلې څخه کار اخلي کوم چې دوی وایي چې جی پی اس یې اختراع کړی، د کورونا واکسین یې ورباندې اختراع کړ او یا انټرنیټ، ترڅو پر دې بشپړ جال باندې هم څېړنه وکړي چې څه ډول مقابله ورسره وکړي. یعنې دوی دا خبره ډیره جدي نیولې ده. خو د دې ټولو ریپورټونو سره زما یو لوی مشکل دا دی چې دوی په داسې ژبه لیکل سوي دي. د کنریک لیمر د سندرو او ټیک ټاک د انځوریزو د جوړولو پرته دا بشپړ جال د بل څه دپاره کارول کېدلی شي. که ځان پوهول غواړې نو یو ځل اوکراین ته فکر وکړه. The Russian president says a military operation is now underway in eastern Ukraine. A column of Russian armor crossing into Ukrainian territory from the north. Спочатку я вирішив повернути Донбас. دا د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي نه دی. دا د بشپړ جال یوه انځوریزه ده چې د اوکراین پر یوه روسي ژبې ویب سایټ باندې د جګړې د پیل څخه 4 اونۍ وروسته راښکاره سول. روسي عسکرو غوښتل چې کیف ښار ونیسي چې دا به بیا د پوتین دپاره یوه ستر بریا وای. د ساحې څخه معلومات ګډوډ راتلل چې پکښې دا انځوریزه هم راښکاره سول. پکښې ښکاري چې ولادیمیر زلنسکي خپل عسکر روسي عسکرو ته په تسلیمېدلو هڅوي. دا د جال یوه کمزورې نسخه ده. سر یې هغه ډول نه دی، ناولده لهجه او اواز یې دی، یعنی ډیر کار نه و ورباندې سوی. خو تاسو فکر وکړئ دا پروا نه کوي. خو څه چې دې انځوریزې وکړل هغه دا دی چې د هرې هغه انځوریزې په اړه یې خلک شکمن کړل چې د اوکراین څخه راځي. او په 2013 کې کانګرس همدې ټکي ته اشاره کړې ده. د حقیقت او تصور ترمنځ د توپیر د ختمېدلو له وجې همدا جعلکاره ټکنالوژي پر هغه انځوریزو چې حقیقت روښانه کوي د عوامو باور له منځه وړي. او زه دا انځوریزه هم په همدې خاطر جوړوم چې همدا یې هغه لوی خطر دی. زه نه پوهېږم که چیرې موږ په دې پوه سو چې دا څومره یو لوی بدلون دی. که چیرې دا ټکنالوژي نوره هم پر مخ ځي نو معلومه خبره ده چې د خلکو د مجبورولو دپاره به خلک جعلي شواهد جوړوي او دا ډېره ډارونکې ده. او همدارنګه خلک دې ته مجبوروي چې اصلي معلومات او انځوریزې بابیزه وګڼي. او دا خو جعلي دي، دا اوس موږ خپله هم کولی سو. موږ په دې شیانو باور نه کوو. It's not just what they could create, it's the doubt that is cast on authentic video and audio. اوس به یو بل خطر ته هم توجه وکړو او حکومتي ادارې چې د دې خطر په اړه څه وایي هغه به پرېږدو. د قانوني سیستم په اړه فکر وکړه. په محکمه کې د شواهدو لپاره دا جعلکاري یو لوی خطر دی. په 2020 کال کې د ماشوم د توقیف یوه قضیه وه. یوې مور د ماشوم د پلار غږ د شواهدو په توګه راوړی و چې په ټلیفون کې یې د تاوتریخوالي څخه ډکې خبرې ورته کړې وې. دا غږ یې د دې دپاره راوړی و چې ورباندې ثابته کړي چې پلار د دې وړتیا نه لري چې ماشوم ورته وسپارل سي. خو تر یو څه پلټنې وروسته دا ثابته سول چې مور د یوې انټرنیټي سرچینې او ځینو سافټویرونو څخه په ګټې اخیستنې د پلار په غږ کې ځینې بدلونونه راوستلي وه او جعلي نامناسبې خبرې یې ورګډې کړې وې. زیاتره قاضیان لا په دې هر څه خبر هم نه دي. زیاتره به د دغه ډول شواهدو په اړه کومه پوښتنه لا هم ونه کړي. خو دا شواهد به جعلي وي. دا ډول ټکنالوژي دومره د لاسرسي وړ او اسانه ده چې همدا زما خبرې چې تاسو یې اوس اورئ جعلي دي. دا ما د هغه پروګرام له لارې جوړې کړي چې په پراخه کچه هر چاته د لاسرسي وړ دي. اوس فکر وکړه چې ته د قاضي مخې ته ولاړ یې او د جرم یوه قضیه پر مخ وړې. اوس که څه هم ستا په وړاندې کوم جعلي شواهد نه وي خو بیا به هم ستا په فکر کې دا درګرځي چې په یاد دي هغه جاني د یوټوب په هغه انځوریزه کې یې څه چمونه کول، هغه مخ چې یې بدل کړ، هغه د بل سړي په شکل چې ښکارېدی. دا خو هغه سړی نه و خو چا څه نسوای پکښې ویلی. اشه دا که په دا محکمه کې حاضر شوي شواهد هم جعلي وه. په لیدل کېدونکو توکو نور هیڅ باور نسي کېدلی. که د څار کیمرې وي که د سر کیمرې وي ان هغه اواز چې د ولسمشرۍ څوکۍ ته د یوه کاندید څخه په بس کې ثبت شوي وي. یو وخت دا هر څه د باور وړ وه خو اوس په دې هر څه باور نسي کېدلی. او همدا ډول دا جعلکاري د سایبري جرمونو دپاره هم کارېدلی سي. دا ډېره جالبه ده که نه؟ سایبري جرمونه په دې وروستیو کې د یوې نوې برېښنایي سکې د مشهورولو دپاره ایلن ماسک په جعلي ډول جوړ سوی و. او معلومه خبر ده چې دا هم کمزوري جوړ سوی دی، یعنې تر دې هم پر مخ ځي او ځینې خو یې اوس هم خورا پر مخ تللي دي. مثلا لکه د غلو دغه ډله چې د بانک د رئیس اواز یې جوړ کړی و او بیا یې د 15 میلیونه ډالرو د غلا لپاره وکاراوه. 15 میلیونه ډالر، $35 million. یوازې د دې سړي اواز جوړ کړ او بیا یې د ټلیفوني تماس د لارې ورته وویل چې پلاني ځای ته یو څه پیسې راواستوه او کار یې هم وکړ.
خو په حقیقت کې د عوامو باور زیانمنول یا قانوني سیستم کمزوري کول او یا په سایبري نړۍ کې د وسلې کار ترې اخیستل دا هغه ځایونه دي چې د جعلکارۍ څخه پکښې ډېر لږ کار اخیستل سوی دی. د دې جعلکارۍ زیاتره قربانیان په اوس وخت کې ښځې دي. These sexually suggestive ads are popping up online. Sexual misuse of these deepfakes. She's been deepfaked. That's not me. By one estimate, 9 یو اټکل ښیي چې 90% همدا ټکنالوژي د جنسي انځوریزو په تولید کې کارول کیږي او هغه ښځې پکښې په نښه سوي وي چې دا کار یې نه وي کړی. 2 کاله وړاندې ټلګرام ته یو ستونزه پیښه سول. دوی ته دا څرګنده سول چې داسې شخصي ګروپونه شته چې د دې جعلکارۍ څخه په کار اخیستنې سره یې تر 100,000 د زیاتو ښځو جامې ایستې دي. دا هغه ښځې وې چې مشهوره وې او د مخ انځورونه یې دومره وه چې یو پروګرام په اسانه ورباندې تربیه کیږي. خو اوس د یو عادي کس په یو څو انځورونو هم کېدلی سي د دوی مخ جعلي جوړ سي او پر بل چا باندې کېښودل سي. deepfaked onto the body of a porn star. Martin has found dozens of doctored images and videos of herself. She has no idea who's responsible for them. شنو اوس باید چې څه وکړو؟ څه ممکنه ده؟ دا په یاد ولره کله چې یوه نوې ټکنالوژي منځته راځي نو دا بیا ډېره ژر خپریږي. قانون جوړونکي ورباندې خبر نه وي او د مخنیوي پلان ورته نه لري. نو یعنې موږ اوس په یو وحشي ډوله زمانه کې ژوند کوو چیرې چې قانون جوړونکي په دې قصو ډېر سر نه ګرځوي. Let's hope that Congress can catch up. چین لومړنی هغه هیواد دی چې د دې مخه یې تر یو حده په هغه څه نیولې ده چې دوی یې ډیپ سینتسیس بولي. دوی وایي چې هر جعلي توکی باید ټاپه سي تر څو معلومه سي چې جعلي دی. له نیکه مرغه څارونکي دا هر څه کولی سي خو اروپایي اتحادیه هم هڅه کوي. In an ambitious bill called the AI Act. اوهو څه ښایسته ډیزاینونه یې جوړ کړي دي. Like China. د چین په څیر اروپایي اتحادیه هم دا غواړي چې دا توکي ټاپه کړل سي خو په غربي دیموکراسي کې دا یوه جمله هم ورسره اضافه ده. خو که دا د یو اساسي حق یا ازادۍ د پلي کولو دپاره او یا د خلکو خوښه وي نو دا حقوق ولې هر وخت موږ ته په اصلاح راوستلو کې خنډ وي؟ برتانیا هم د دې ستونزې د حل په لټه کې ده. دوی یې پر جنسي اړخ کار کوي. هغه اړخ چې جعل پکښې تر ټولو ډېر کاریږي. د اجازې پرته د چا جنسي انځوریزه جوړول به د بند سزا ولري. نو دا خو بیا ډېر مشکله ده چې دا شی دې پلي سي. ناممکنه خو ښکاري خو دوی هڅه کوي. Tricky, but they're trying. Will the government take urgent action and repair this mess? And then there's او وروسته بیا د ټکنالوژي کمپنۍ دي مثلا یوټوب. دوی وایي چې دوی به هر هغه انځوریزه لرې کړي چې په وینا یې غولونکې محتوا پکښې وي یعنې جعلي. دا ښایي جدي خطر پیښ کړي. which may pose serious risk of harm. اشه دا پریکړه به څوک کوي چې جدي خطر څه شی دی؟ But one promising solution. یوه هیله بښونکې لاره دا ده چې پروګرام په پروګرام دفع وکړو. که موږ داسې سافټویر وروزو چې د جعلي توکو نښانې په ګوته کړي مثلا د سترګو غیر عادي رپول او یا بل هغه ناولده څه چې د انسان نه ورته فکر کیږي. موږ باید د اصلي او جعلي انځوریزو ترمنځ ډېر توپیر وکولی سو. جعلکاري په پراخه کچه شتون لري. موږ یو داسې فصل ته داخلیږو چیرې چې انسان باید څه ډول د معلوماتو سره برخورد وکړي او ویې کاروي. دا هم زما په فکر داسې یو لوی فصل دی لکه ځینې نور. کله چې موږ د رڼا نیول او ثبتول زده کړل دې چارې نړۍ بدله کړل. انځورونه به په محکمو کې د ثبوت په توګه کارېدل. په علم کې په کار ځینې اخیستلو یې موږ کولی سوای شاوخوا نړۍ سمه وپېژنو. په ژورنالیزم کې یې موږ ته دا توانایي راکړل چې یوازې ویل نه بلکې ښکاره یې هم کړو. کله چې انځورونه متحرک سول موږ لا زیات ثبوتونه راټولولی سوای. زیات شواهد زیات لیدونکي. بیا موږ سره وصل سو او دا انځورونه مو تر لیرې لیرې واستول. حقایق او شواهد د نړۍ په انټرنیټ کې خپاره سول. Through the world's internet. د متحرکو انځورونو دا انقلاب او په توسل کې استعمال یې یو نا اټکل سوي لوري ته ګرځي. نور دا شواهد نه بلل کیږي. د شک او تردد لوري ته ورګرځي. موږ باید په دې مرحله کې ډېر محتاط واوسو. موږ داسې یوې مرحلې ته ځو چې نه به پوهیږي زموږ انځورونه د کومې خوا راځي چا جوړ کړي دي او د څه دپاره یې جوړ کړي دي. نور نو موږ په هغه څه باور نسو کولی چې موږ یې وینو که څه هم ډېر اصلي ښکاري.